د جمعې د لمانځه د وخت په لحاظ باندې اختلاف. حضرت انس رضی الله عنه وایي چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم به د جمعې لمونځ په هغه وخت کې کوو چې لمر به زوال وشو، یعنې د ماسپښین وخت به داخل شو. د مسلې د علماو په بنیاد باندې اکثر اهل علم دا وایي چې وخت جمعې وخت ماسپښین ده. خو امام احمد صاحب یو قول دام کړی که د زوال نه مخکې چا د جمعې لمونځ وکړو او بیا زوال وشم اعاده یې بیرته نشته، د وی ذمه په فارغه ده. ولې حدیث مبارک کې راغلی دی په جمعه اطلاق د عید شوی، د عید مونځ د زوال نه مخکې وي که شاته مخکې وي. بل روایت کې راغلی دی چې موږ به قیلوله او د غرمې ماړی د لمانځه نه شاته کړه. قیلوله د غربي خوب ته ویل کېږي، غدات د زوال نه مخکې دغه مړی ته ویل کېږي چې غدات د لمانځه نه وروسته و نو معلومیږي زوال یې نه دی راغلی. بل روایت کې راځي چې موږ به د جمعې لمونځ وکړو چې بیرته به راتلو د ونو د دیوالو به سیوری نه و نو خو زوال نه ده شوی. لیکن جمهور علما په دې دي چې نه، وخت جمعې وخت ماسپښین ده، ځکه قایمقام د ماسپښین ده، په دغه ورځ د ماسپښین لمونځ نشته، د جمعې لمونځ ده. وخت د چا ده؟ د ماسپښین ده. چې عید ورته ویل شوی د تشبیه په ټولو امورو کې نه، په دې کې سره شریک دي چې هغه ښار شرط یا پناه د ښار شرط کوم شرطونه چې د اختر دپاره دي، د جمعې دپاره دي، چې جمعې دپاره دي، د اختر دپاره دي. نور دا چې موږ قیلوله او غدا د جمعې د لمانځه نه وروسته کړه، چونکې دوی به اول وخت کې تله جمعې لمانځه ته، لمونځ به چې وشو د لمانځه نه بعد د غرمې خوب کو، غرمې نه د غرمې قایمقام و، مړی یې خوړه د غرمې نه د غرمې قایمقام و. دا مړی و قایمقام د شي تم اطلاق د هغه شي په کېږي. حضرت پیغمبر علیه السلام روژه کې د پیشلمي مړی ته چاته دعوت ورکړي، تعال الی غداء المبارک، راشه سباناری، دا د اول ناشته نه وي، ناشتې مبارکې ته. ناشته څه وخت کې؟ د لمر ختو نه بعد وي که نه وي، لیکن د پیشلمي خوراک ته هم ناشته وویلې. ولې قایمقامه د دغه مړی ده. نو قایمقام د شي باندې اطلاق دغه شي کېږي. نو دا چې دوی به د اول ورځ د جمعې په ورځ کوشش کوو چې اول وخت کې ځان ورسوي، که خوب کم یا ماړی خورم بیا خو ثواب رانه پاتې کېږي چې اول وخت کې لاړ شي. خو پرون مو ویلي ورلکه یو وخت چې صدقه کې هغه ثواب رانه پاتې کېږي. نو د یو په عوض کې به چې بیا وروسته ماړی خوړه اطلاق د غدات پکړی. د یغه خوب چې غرمه به پاتې شو، د یغه خوب په عوض کې چې دا خوب کوو نو قیلوله ورته ویلي دي. نور دا چې موږ براتلو سیوری به نو هغه حدیث مبارک چې ذکر کېږي، نو د سیوري نه مطلق سیوری نه ده مراد، هلته نور الفاظ هم شته، نه به ونو او دیوالو لره سیوری نستظلو بها، دومره سیوری به نه و چې موږ د دیواله په سیوري کې تللی وای. خط استوا باندې عرب پراته دي، د زوال سیوری خپل ذاتی کم ده، زوال کم ده. اوس نو چې زوال نه وشو، د زوال نه بعد تر ډیره دومره سیوری نه پاتې کېږي چې ته په ګرمي کې د لمر نه ځان په سیوري کې پټ کې، دومره سیوری نه و چې نستظلو بها، داسې نه چې سیوری به بیخي ونه زوال به شوی نه و. نور دا چې د جمعې لمونځ د ماسپښین د لمانځه حیثیت لري، زموږ په مسلک مشهوره قول دا ده چې حکم د ظهر ده صیفان و شتاءن. په اوړي کې د ماسپښین لمونځ کې تاخیر مستحب ده، د جمعې په لمانځه کې هم تاخیر مستحب. په ژمي کې د ماسپښین په لمانځه کې تعجیل مستحب ده، د جمعې په لمانځه کې هم تعجیل مستحب ده. شتاءن او صیفان حکم دی ماسپښین ده. او بعض علما دا وایي چې نه، د جمعې لمونځ که په ژمي کې ده که په اوړي کې ده، په اول وخت کې به کې مطلقاً په دې کې تعجیل مستحب ده. ولې هغه قیلوله او غدا چې شاته کېده، خو دغه خلکو دپاره چې د تبکیر ماده خو پکې موجوده وي، چې اول خو راځي چې د اول مرختو سره به خلک را روان شو، د جمعې لمانځه ته به
څو میله مزل کوو، څو میله به مزل کوو چې جمعې لمانځه ته ځان راورسوي. باندې په خلکو باندې خو موږ دلیل دا چې په کلیو باندې د جمعې لمونځ نشته. لکه یو دلیل دی موږ حضرت عایشه رضی الله عنها وی چې د باندې خلک به په نوبت راتله جمعې لمانځه ته. نوبت به ولې راتله؟ مسجد نبوي کنکای و ټول خلک نب کې ځای ده. نو یوه جمعه به د یوه کلي خلک راتله، بله جمعه به د بل کلي خلک راتله. نوبت یې کوو. که په ټولو د کلي په خلکو واجب وای خو یا به ټول دلته راتله یا به چا بعضې دلته راتله، بعضې نور خو به هلته کوو، خو عام نه د نقل. نوبت خو معنا ده د ټول هم نه راتله او هلته هم نه وه. نو یې کلي په خلکو باندې خو واجب نشته، خو حرص ته د بیان چې بیان واورو د لرې لرې ځایونه به راتله. نو هغه به د لرې ځایونو د اول ثواب د میندلو دپاره کوشش کړو چې چا کې دغه وي. بیا بهتره دا ده چې په اوړي کې هم چې وختي وکړي چې بېرته خلک خپل قیلولې ته خلاصي، غرمې مړۍ ته خلاصي. موږ خو چې نن په مدرسه کې پراته یم تر څو پورې چې ځان په خوب او په مړۍ نه یې موړ کړی د جمعې لمانځه ته نه وروځو. کلیوال هم دغسې دي چې تر څو ملا الله اکبر کړي نه وي تر هغه وخته بیان ته خو څوک راځي نو چې ورځي صرف لمانځه ته ورځي. به هر تقدیر وخت ماسپښین ده د اکثرو علماو په رایه باندې چې زوال نه شوی د جمعې لمونځ وکړي بېرته اعاده فرض ده چې بېرته بې اعاده کړي. په مخکیني لمانځه باندې ضمانه فارغه کېږي.